دلته ډېره اهمه مسله، ولیمه به د هلک او د جنۍ د میلاوېدو نه مخکې که وروسته به وي، نو صحیح طریقه دا ده، صحیح طریقه یاده کوي چې دا به د هلک او د جنۍ د میلاوېدو نه بعد وي. خو زمونږ په عرف کې خبره الټه ده، موږ یې مخکې کوو، اگر که دغه غلطه نه ده، یعنې څه ګناه پکې نشته، خو غوره طریقه دې پاتې شوه. غوره څه دي؟ میلاوېدو نه وروسته. ولې ته چې دا روټۍ ورکې، خو په دې خوشحالۍ کې ورکې چې هلک او جنۍ یو ځای شوي دي، نکاح شوې ده که نه، نو خو هغوی یو ځای شو نو روټۍ ورکه که نه، نو چې لا یو ځای شوي نه ته روټۍ د څه ورکې؟ خیال هم دی که نه دی؟ یعنې عقل هم دا خبره مني. کومه؟ مخکې که وروسته؟ وروسته. عقل هم دا خبره مني، خو که څوک یې مخکې ورکې به هغې کې څه ګناه نشته، خو غوره طریقه دا بله ده. بله په هغې کې ماته یو بله فایده ښکاري، والله اعلم، چې هلک او جنۍ زر میلاو شي، نو وروسته که ته پروګرامونه کوې او که ولیمې کوې او که میلمانه ځي راځي دی که نه؟ خیال دې دی که نه دی؟ نو دلته نه، هلک او جنۍ چې د هغه ځان له په انتظار ناست دي او دا پروګرام دی او دا غټه قصه ده. هله پخوانی دور خو تللی دی چې 3 ورځې بعد به هلک کمرې ته راتلو، بعض مشران وایي چې 7 ورځې بعد به کمرې ته راتلو. اب یو بله غوغا وه. صحیح د حیا او شرم دا ښه شی دی چې سړي کې حیا وي، خو کله نه کله په یو خبره کې زموږ نه غلو وشي، زیاتې وشي. یعنې دا جنۍ راوستی شوي دی هلک دپاره ده، که چې هلته مشرانو نکاح څنګه نکاح یې تړلې دي، هلک دپاره یې غوښتلې ده، نو دې کې څه عیب نشي چې هلک کمرې ته ننوځي. نو ما ته پکې دا فایده ښکاري چې هلک او جنۍ ملاقات وشي، د هغې نه بعد که پروګرام کېږي، میلمانه راځي، که هر څه راځي دی، نو دا پکې یو فایده ده.